طالبانو په تیرو 24 ساعتونو کې په پاکستاني پوځ 15 ځای بریدونه کړي چې پکې لږ تر لږه 40 پاکستاني پوځیان هلاک شوي دي. دا چې یاد بریدونه چیرته شوي، څومره پوځیان پکې هلاک شوي او څومره تجهیزات د طالبانو لاس ته ورغلي، ټول جزئیات همدلته وګورئ او افغان میډیا چینل سبسکرایب کړئ. په سوشل میډیا د پاکستاني طالبانو تحریک یو شمېر ادرسونو خبر ورکړی چې دې ډلې په تیرو 24 ساعتونو کې پر پاکستاني پوځ 15 ځای بریدونه کړي چې پکې نږدې 22 پاکستاني پوځیان هلاک کړي او 10 نورې مرګونې ټپیان شوي دي. ټي ټي پي ډلې لومړی برید د خیبر پښتونخوا په باړې ولسوالۍ کې کړی چې پکې 4 پوځیان هلاک او 4 نور ټپیان شوي دي. په ورته وخت کې د باړې ولسوالۍ په ډونکه سیمه کې د نارنجکو او لیزر ټوپکو وسیله برید شوی چې پکې 4 پوځیان هلاک شوي دي. همداراز د باړې ولسوالۍ په جنګل سر سیمه کې هم طالبانو د پاکستان کومانډو ځواکونو په یوه پوسته برید کړی چې پکې 3 کومانډوي ځواکونه وژل شوي، 2 ټپیان شوي او نور له پوستې تښتېدلي چې په ترڅ کې یاده پوسته هم د طالبانو لاس ته ورغلې. په دې برید کې طالبانو ته 1 ملي فور ټوپک او یو شمېر نور وسایل هم په لاس ورغلي دي. تیر ماښام هم طالبانو د ډیره اسماعیل خان په مرغیبان سیمه کې د پاکستاني پوځ په کاروان برید کړی چې پکې 2 تنه پوځیان هلاک شوي او د یاد کاروان ډرون امنیتي کیمره هم له منځه تللې ده. په ډیره اسماعیل خان کې د شراونګۍ سیمه کې طالبانو د پاکستاني پوځ په موټریز کاروان د زرسکو برید کړی چې پکې 15 پوځیان هلاک شوي او یو شمېر نور ټپیان شوي دي. له دې بریدونو او سلفاتو سربیره طالبانو په یو شمېر نورو سیمو کې هدفي بریدونه هم کړي چې پکې 3 پولیس افسران او د پوځ یو جاسوس وژلی او 2 نور ټپیان کړي دي. له لیدو او ملتیا مو نړۍ مننه. ویډیو لایک او شیر کړئ، چینل هم سبسکرایب کړئ. تر بیا ښې چارې لویه لامل شه.